ښه ډېره لږ را مخکې شعر دی هلکه د خوب متعلق خبره مې ته شروع کړې وه چې دا خوب په څو قسمه دا په درې قسمه باندې دی نو انسان درې قسمه خوبونه ویني هلکه یو خوب هغه دی چې کله دې د ورځې څه عمل وکړي که نه نو بیا دې د شپې هم څه دی لکه په شپه کې بیا چې دی خوب ویني نو هغه عمل پکې بیا څه دی د شپې هم کوي او د هغې مثال مې هم درله درکو چې یو سړی مثال د ورځې کلنډري وکړي نو دی بیا د شپې چې ویده شي نو بیا د شپې هم بیا څه چغې وخي یا د ورځې څه دوکانداري وکړي څه شی خرڅ کړي څه شی واخلي نو بیا د شپې هم څه دی لکه هغه په خوب کې ویني نو د دې خوب هېڅ تعبیر نشته ښه او دویم نمبر خوب هغې ته ویل کېږي رؤیت خبیثه هغه خوب چې هغه ډېر پلید خوب وي او بد خوب وي خطرناک خوب وي ډراونا خوب وي ته پکې مثال اور ووینې جهنم ووینې یا دا شانتې قتل غارت ووینې یا دا شانتې کنده ووینې او خطرناک شیزونه ووینې نو د دې خوب هلکه دا حضور علیه السلام فرمان دی وي دا خوب به چاته نه وی کله چې خطرناک خوب ووینې نو خطرناک خوب به چاته نه وی پوهه کس ته به خوب وی هر چاته به څه دی خوب نه بیانوي له دې دپاره یو دوه طریقې دي یو طریقه دا ده چې کله تا خطرناک خوب ولیدو زما په اواز خو پوهېږې که نه خطرناک خوب دې ولیدو که نه نو یو طریقه دا ده چې حضور علیه السلام صحابو ته ښودلې ده هغه دا ده چې قبلې ته مخکه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به ووې او ګس طرف ته به لاړې توکې دا عمل به درې پیرې وکړې که قبلې ته به مخکې اعوذ بالله به ووې او ګس طرف ته به لاړې توکې بس د دې خوب هغه اثر څه دی لکه ختم شو په خبره پوه شوې او چې کله سهار شي د خپل وس مطابق صدقه ورکه 10 روپۍ 15 روپۍ د الله په نوم ورکه او د الله نه سوال وکړه خدای زه د دې خوب نه پناه غواړم په خبره پوه شوې لکه دا کم خوب چې کم خوب ته خطرناک وویني او کله او دریم نمبر خوب دا دی چې هغې ته ویل کېږي رؤیت صالحه ښایسته خوب چې کله ته وویلې نو د هغې تعبیر وي ښه لکه خو خوب به هر چاته نه وی ګورې ښه او یو به ښځو ته خوب نه وی ښځې نه دي دا به درله د خوب ټول تعبیر غرق او تباه کړي او یو سړی امام ابن سیرین هم دا لیکلي یو سړی خوب کې ولیدل خپل ځان په خوب کې لیدو چې زه د سمندر په غاړه ناست یم او ټول سمندر مې داسې په یو لپه وسکو تاسو به وایئ چې د دې خوب تعبیر به لا څنګه نو لاړو سهار کې چې څنګه پاڅېدو ښځې ته ووې وی ښځې ما خو بېګا ډېر عجیبه خوب لیدلی وایي څنګه خوب وی د سمندر په غاړه ناست یم او ټول سمندر مې څه دی وسکلو ښځې ورته یې ښه ده چې خېټه دې نه ده چاودلې ښه ده چې خېټه دې نه ده چاودلې هغه سړي مې څه پروا ونه کړه او ښځې ورله دغه تعبیر ورکړو چې څنګه مولا له لاړم مولا ته یې وي استاد ما خو بېګا داسې خوب لیدلی چې د سمندر په غاړه ناست یم او داسې مې لپه نیولې ده او ټول د سمندر اوبه مې وڅښلې استاد یې ورته خوب د ډېر ښکلي لیدلی وي چاته خو دې ویلې نه دی وی ښځې ته مې ویلې دی وی ښه ښځې درته څه ووي وی ښځې راته وي ښه ده چې خېټه دې نه ده چاودلې استاد یې ورته وي ظالمه که ښځې ته دې نه وویلې ما له راغلی وې نو ډېر ښکلي تعبیر به مې درکړو وي استاد جي تعبیر یې څه دی تعبیر یې دا دی چې تاله به الله علم هم درکو مال به الله درکو خبره پوه شوې خو چې ښځې ته دې ویلې دی نو بس ښځې درله تعبیر ویستی دی او خېټه به دې چوي په خبره پوه شوې یو څو ورځې پس بیا څه حادثه پرې راغله بیمار شو او خېټه یې وچودله نو د خوب چې د څنګه تعبیر وویستو هغسې به در سره بیا کېږي ګورې بل یو سړی هغه خوب کې ولیدل چې زما یوه خپه په مشرق ته او بله خپه په مغرب ده او زه داسې ولاړ یم نو د شپې یې ښځې ته ووي دا خوب وي ښځې ما خو ډېر عجیبه خوب ولیدو چې یو خپه مې په مشرق ته او بله په مغرب ده نو ښځې ورته وي ښه ده چې په میاشت لیدلې دی ته خو وایې چې یو خپه مې په مشرق ته یو په مغرب ده ښه ده چې په میاشت سیرې شوې دی دا سړی سهار لاړو عالم نه تپوس وکړي ما بېګا داسې خوب لیدلی عالم ورته چاته خو دې ویلې نه دی وي ښځې ته مې ویلې دی وي ښځې ته څه ویلي دي وي ښځې راته ده ووایي چې ښه ده چې په میاشت سیرې شوی دی
عالم ورته وی که ښځې ته دې نو ویلې که نه او ما له ډایرک راغلی ما به درله ښکلي تعبیر ویستی وي ستا چې تعبیر یې څه وي تعبیر یې دا دی چې تا له به الله تعالی بادشاهي درکوله د مشرق نه واله تر مغربه پورې بادشاهي به دې وه خو زه ښځې ته دې ویلي دي ښځې درله تعبیر وویستو په میز به څه دې سیري کېږي به هغه سړی بیا په یو حادثه کې په میز سیری شو په خبره پوه شوې لکه نو دا مې دې دپاره نن د دې خوب دا بیان ځکه شروع کو چې بعضې سړی راشي خوب به یې لیدلي یا کله کله ټلیفون وکړي لوی قصه به راته وکړي په ټلیفون به لګیایي لوی قسم ما داسې خوب لید داسې نو نن د تاسو د خوبونو د اقسام درته وایم چې ښه خوب کم یو دی بد کم یو دی حضور علیه السلام له یو صحابي راغی حضور علیه السلام سره داسې نور ملګري ناستو و صحابي حضور علیه السلام ته وی حضرت ما بیګا خوب لیدلی دی حضور علیه السلام ورته څنګه خوب دی لیدلی وی داسې خوب مې لیدلی چې یو سړی راغی او ما له سر کټ کو سر رانه کټ کو خو هغه سر داسې مخکې روان دی او زه ورپسې منډې وامه حضور علیه السلام ورته په دې خولې لاس کېده وی چپ شه نور خلک مجلس کې ناستو وی حضرت ولې وی چپ شه ما ته ځان له دا خوب ووایه که په دې مجلس کې اوس تا د دې خوب تعبیر تاله څنګه چادر کو هغسې به در سره کېږي په خبره پوه شوې لکه او حضرت یوسف علیه السلام د حضرت یعقوب علیه السلام زوی او حضرت یعقوب علیه السلام د خپل بچی سره ډېره مینه وه حضرت یوسف علیه السلام سره ډېر ورته ګران و د کشر زوی ډېر ورته ګران و حضرت یوسف علیه السلام سره به دا پلار به ناست په ورسره د شپې به یو بل سره خبرې کولې د یو شپه حضرت یوسف علیه السلام پلار ته وی حضرت یعقوب علیه السلام ته ای بابا جانه ما خو ډېر عجیبه خوب لیدلی دی دې ته لږ وخت شی وی څه خوب دی لیدلی ای بابا جانه بیګا مې داسې خوب لیدلی چې د اسمان نه 11 ستوري راکوشول او نور سپوږمۍ راکوشول او ما ته سجده وکړه نو پلار ورته بچیو په خولې لاس کېده دا وروڼو ته ونوې دا خوب بل چاته بیان نه کې وی ښه بابا نو هغه پخوا خو داسې مضبوطې ابادۍ نه وي که نه نو وروڼو یې دا خوب واورېدو چې پلار ته بیانو نو وروڼو یې ورته غوږ یې ښودی و مېرانه وروڼو حقه وروڼو ورسره څه دی لکه پړه کې بغض پیدا کو نو پلار نه تپوس کو بیا وی بابا را دې خوب تعبیر څه دی چې 11 ستوري د اسمان نه راکوشو نور سپوږمۍ د اسمان نه راکوشو ما ته سجده وکړه ای بابا را دې خوب تعبیر څه دی نو پلار ورته وی ای بچی د دې خوب تعبیر دا دی دا 11 ستوري چې دی دا ستا 11 وروڼه دي او دا نور سپوږمۍ دا ستا مور او پلار زه مور او پلار دي وی دا به تا ته سجده کړي دا به تا ته محتاج کېږو موږ ټول وروڼو یې دا واورېدل په خبره پوه شوې نو وروڼو یې ورسره په زړه کې بغض پیدا کړ زړه کې حسد پیدا شو چې ښه ده ته به موږ محتاجه کېږو ده ته به موږ سجده کوو نو څه وکړل داسې وکړل چې 80 کاله حضرت یوسف علیه السلام د خپل پلار نه 80 کاله غایب و او 80 کاله ورپسې حضرت یعقوب علیه السلام جړا کوله ولې خوب چا واورېدو لکه وروڼو واورېدو نو خوب بار چاته نه وی د حضور علیه السلام یو صحابیه ده بیا وروستو هغه د حضور علیه السلام سره نکام شوې ده حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها دا حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها دا د یو ډیر مالدار تاجر سړي لور وه پلار یهودي او بیا چې دی دا بیا د یو بل غټ مالدار یهودي ته واده شوله خاوند یې ښه مالدار نو دا حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها دا لا مسلمانه شوې نه وه اول نه دا لا مسلمانه نه وه حضور علیه السلام او صحابه کرام تلو جهاد دپاره د خیبر جهاد وشولو د خیبر غزوه وشوله خیبر دا په مدینه منوره کې یو ځای دی ډېر ښکلی ځای دی نو خیبر جهاد وشولو حضور علیه السلام په هغې کې د کافرو نه وینځې غلامان ونیول نو په هغې کې دا حضرت صفیه هم ګرفتاره وه خو دې له ایمان نو راوړی نو کله چې حضور علیه السلام د مال غنیمت تقسیم کو
حضور علیہ السلام به دا طریقه و چې کم مال غنیمت به د کافرو نه واسه بیا به صحابو تقسیمو. نو دا حضرت صفیه د دې لمبر پکې راغی دیم چاله ورکوله. نو دا یو غریب صحابي ته څه دی په تقسیم کې ورسېده. نو چې دا کله غریب صحابي ته ورسېدا په جړا شوه، دې جړل. حضور علیہ السلام د تپوس کې جاړې ولې، ته خو زمونږ وینځې، موږ خو ته د کافرو نه نیولې. دی وتی جاړم په دې باندې نه چې تاسو زه نیولې ما، جاړم په دې باندې چې زه د یو غټ سردار لور یمه، د یو غټ سردار ښځه یم، زما خاوند هم غټ سردارو مالدارو، پلار مې هم ډېر مالدارو، او زه تاسو یو غریب صحابي له ورکړم. خبره پوهېږئ لکه تاسو زه یو غریب صحابي له ورکړم. نو هغه ورته حضور علیه السلام ورته وی وایه ستا مقصد څه دی؟ وی مقصد مې دا دی چې ته د صحابو مشر یې، د مسلمانانو مشر یې، زه د سردار لور یم، نو زه ته سردار یې، زه به تا سره څه دی، تا سره به زه نکاح وکړمه. حضور علیه السلام هغه صحابي ته وی زه به تا له د دې په بدل کې پیسې درکړم، پیسې به درکړمه، دا وینځه ماله راکړه. حضور علیه السلام د هغه وینځه واغستله، صحابي له پیسې ورکړي. حضرت صفیه تی واغستله، حضور علیہ السلام ورسره نکاح وشوله، واده وشولو. د دې په دې مخ باندې دیزه کې یو تور داغ و داغ. تاسو ته صرف هغه خپل مقصد لته رازم، دا په مشکات شریف کې دا حدیث ته ګورئ، د دې په دې مخ باندې داغ و. نو د دې سره نور صحابه کرام صحابیه و سره ناستې وي، د دې له تاسو کوي وې دا راته و چې ستا په دې مخ باندې دا تور داغ د څه دی؟ نو دا حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها دا ورته وی دا خو ډېره لویه قصه ده، خو مختصر به درته ده ووایم. وایي زه چې کله لا یهودړی وم، لا مسلمانه شوې نه وم، وی زما نکاح په خیبر کې د یو یهودي مالدار سره وشوله، د یهودیت په مذهب باندې. نو ما د شپې خوب ولیدو. څه شی لکه خوب مې ولیدو، خوب مې ولیدو. وی په خوب کې دا وینم چې ښکلې څوارلسمې شپې سپوږمۍ ده، او د مدینې منورې د طرف نه هغه سپوږمۍ راغلله او زما په غېږه کې پرېوتله. هلکه تاسو دې خوب ته پوه شوئ چې د مدینې منورې د طرف نه د څوارلسمې شپې سپوږمۍ راغله او زما په دې غېږ کې پرېوته. نو وی دا خوب ما هغه یهودي خاوند ته بیان کړو. نو وی خاوند مې په خوبونو پوهېدو، وی هغه ته چې ما دا خوب بیان کړو، وی خاوند مې ماله د ډېر قار نه په دې مخ باندې سپېړه راکړه. وی دا د هغې سپېړې داغ په دې مخ پاتې شوی دی. نو وی ښه د دې خوب تعبیر تاله خاوند څه درکو؟ وی خاوند راله د دې خوب تعبیر دا راکو چې واده کړې مای ښځه زمای او خوبونه د مدینې منورې د جانان ایلي. تاسو پوه شئ لکه خوبونه د چا ایلي؟ د مدینې منورې د جانان ایلي، د حضور علیه السلام ایلي. دی چې په خوب کې ولیدل چې دا سپوږمۍ د مدینې منورې نه راله، د څوارلسمې شپې سپوږمۍ لیدلې هم ده لکه چېرته روښانه وي که نه. نو دا په خوب کې اشاره چېرته وه؟ لکه حضور علیه السلام ته اشاره وه. او بیا تاسو ته مه وویل چې دا کله د خیبر جهاد وشولو، غزوه وشوله، حضور علیه السلام ته داسې دی لکه بیا په نکاح باندې راغله. نو وروڼو چې کله خوب ووینئ نو خوب هر چاته مه بیانوئ، خوب هر چاته مه بیانوئ. حضرت ابراهیم علیه السلام خوب ولیدو، الله ورته خوب کې ویل چې ترې دا خپل بچی حضرت اسماعیل علیه السلام حلال کا. حضرت ابراهیم علیه السلام یو شپه خوب ولیدو، بیا ولیدو، بیا ولیدو. په څلورمه ورځ بچي ته یې وی بچیه 3 شپې مې خوب ولیدو، او د پیغمبر خوب چې وي دا وحی وي، وحی. زموږ ستاسو خوبونه لږ ګورئ. لکه حضرت ابراهیم علیه السلام بچی ته وی اسماعیل علیه السلام ته بچیا دا الله حکم دی، الله راته خوب کې چې بچی دی حلال کا، ستا څه رایه ده؟ بچی ورته وی بابا جانه چې څنګه ستا خوښی چې ته د الله احکامات پوره کې، زه به صبر کومه، زما په مرۍ چاړه راښکه. دا د هغه خوب و د ابراهیم علیه السلام، او د پیغمبرانو خوب و دا د وحی حسبي و د وحی. او زموږ ستاسو خوبونه لکه هغه ما تاسو ته اول کې ویل
زموږ ستاسو خوبونه په څو قسمه دي؟ په 3 قسمه. یو هغه خوب چې د ورځې کله موږ تاسو یو عمل وکړو د ورځې، لکه وختي مې ته مثال درکړو چې سبزی والا چې سبزي خرڅوي، ټیپر والے، ګازرې والے، مولی والے چغې وایي که نه، کیلو په دې، نیم کیلو په دې، پلانکي ډنګرې، یا کلنډري چې کې هغه وایي پېښور له باروباره وایي که نه، 400 له باروباره. نو دې چې بیا د شپې وده شي، نو دې بیا د شپې بیا چغې وایي ټیپر والے، مولی والے، ګازرې والے. داسې که نه لکه د دغې خوب هېڅ تعبیر نه یې ګورې خالکه، د دغې خوب تعبیر بالکل نی. او یو تاسو ته ما ویل چې هغه خوب چې ډراونا خوب وي، چې تا ویری، د دې خوب تعبیر وي خو هر چاته به نه وي. په خبره باندې پېښ شوې. لکه حضور علیه السلام له اخري بس حدیث درته وایم به بیا دعا کوو. حضور علیه السلام له یو چاچي و، د حضور علیه السلام چاچي و، د تره ښځی وه. دا حضور علیه السلام له راغله مشره ښځه وه. حضور علیه السلام ته مخامخ کېناسته، وی حضرت یو خبره درته کومه، بیګا مې ډېر عجیبه خوب لیدلی دی خو ویلې درته نشم. حضور علیه السلام ورته وی وایه چاچي څه خوب دی لیدلی دی؟ وی خوب مې داسې لیدلی دی چې چاړه را سرې ده او ستا دا پتون نه دی، ستا د دې پتون نه مې په چاړه باندې غوښه کټ کړه. څومره خطرناک خوب دی لکه په خبره پېښ شوې. لکه چاړه را سرې ده، ستا د دې پتون نه مې غوښه کټ کړه. حضور علیه السلام ورته چاچی مبارک شه ډېر ښکلی خوب دی لیدلی دی. ډېر ښکلی خوب دی لیدلی. د خوب په تعبیر باندې ګوره هر څوک نه پوهېږي. ګوره لکه ډېر ښکلی خوب دی لیدلی. نو چاچی ورته وایي بچې د دې خوب تعبیر راته ووایه، تعبیر یې څه دی؟ وی تعبیر یې دا دی چې چاچی الله به ماله نوسې راکوي او د هغې نوسې خدمت به ته کې. الله به ماله د حضرت فاطمې نه بچی راکوي، هغې له به الله تعالی زوی ورکوي، زما به نوسي وي او د هغې زما د نوسي خدمت به څوک کوي؟ ته به کوي. یعنی ماله به زما د بدن نه به یو ټوټه پیدا کېږي، حضرت حسین رضی الله تعالی عنه، چې د هغې خدمت به څوک کوي؟ ته به یې کوي. دا د خوب تعبیر. نو هر قسمه خوب چې تاسو ویلی چاته یې مه بیانوئ او ښځو ته خو بالکل ګورئ مه بیانوئ. خبره پېښ شوې. لکه دا 2 قصې مې چې ته وکړې بیا به دغه علي ګورې. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. خدای موږ چې سویل که زموږ نه څه کمی شي موږ ټول معاف کړي. یا الله زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. یا الله زموږ د ټولو د مور او پلار ګناهونه معاف کړي. یا الله د ټولو امت مسلمه ګناهونه معاف کړي. حاضرین چې کوم ملګري خدای د چا څه مشکلات ختم کړي، چا څه پریشانۍ ختمې کړي، چا کورونو کې بیمارۍ ختمې کړي. خالق العزال زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي. اللهم حسن مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك ونبيك ورسولك وصلى الله تعالى على خير